د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینت د خصوصي سکتور سره د همغږۍ امیر په داسې حال کې چې د بلخ ولایت د مخدره توکو پر ضد د مبارزې رئیس هم ورسره و، په مزار شریف کې د معتادینو د درملنې کمپ څخه لیدنه وکړه. دا د فردای روشن په نوم په نشهیي توکو د روږدو کسانو کمپ دی چې تر 200 ډیر روږدي کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د خصوصي سکتور د همغږۍ امر له دغه مرکز څخه د لیدنې پر مهال وویل چې په بلخ ولایت کې تر دې مهاله په نشهیي توکو د روږدو کسانو شمیر 95,000 ته رسیدلی چې د 14,000 یې درملنه شوې او کورنیو ته یې بیرته سپارل شوي دي او د دوی څخه 8,000 کسانو بیرته نشهیي توکو ته مخه کړې ده. در ولایت بلخ به تعداد 95,000 معتاد ما داریم که 14,000 از این تحت مراقبت بوده و یا تداوی شدن، مرخص شدن، به فامیلایشان تسلیم داده شدن و 8,000 از این دوباره به اعتیاد روی آوردن. د علماو له ډلې څخه مولوي عبدالرحمن د نشهیي توکو په لمنځه وړلو او د نشهیي توکو د زیانونو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې د علماو د رول په اړه څرګندونې وکړې. تعداد معتادین و تعداد فروشنده ها الحمدلله یگانه ولایتی است که فروشنده هم به صفر رسیده و معتادین هم به صفر رسیده. له بلې خوا په دغه مرکز کې روږدو کسانو د افغانستان د اسلامي امارت له حکومت څخه خوښي څرګنده کړه. دوی وایي چې په تیر حکومت کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو درملنه کیده، خو د نشهیي توکو د مافیا لخوا بیرته نشهیي توکي پریویشل کیدل. بر کلگی معلوم است که در شهر مزار شریف در چی حالت زندگی میکرد معتادا. شب روز ما در خانه خود رفت آمد نداشتیم، فامیلان بیزار بود. حال شکر فضل خدا نه پیدا میشم مواد مخدر و نه ما میتونیم دسترسی پیدا کنیم. به مدت 30 سال میشه که من مصرف کننده مواد مخدر هستم. یک پدیده شوم و خانمانسوز بود. این بار دوم است که آمدم اینجا تداوی میشم. دولت پیشین بود وقتی که ما را در شفاخانه میبرد پیشکاری یا تابلت هایی که بر ما میدادن اونا بر ما جواب نمیداد. وقتی که بیرون از او شفاخانه میشدیم، از شفاخانه که بیرون میشدیم دوباره اجبار به مصرف میشدیم. باید سالور بجیم چې ما خدای پاک دې خپل دربار کې قبول کی منځ کومه شپې 1 بجه 2 بجیم چې ما 2 رکعات نفل کومه بیرته سر کړم. د ورځې دغلته زموږ ډوډۍ اوبه هر څه دغه مدیر صاحبان دي دغه مشران دي موږ ته رارسوي، نه وهل شته نه ټاکول شته نه کوم ظلم شته. د یادونې وړ ده چې په بلخ ولایت کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې 10 مرکزونه شتون لري چې تر 3,000 ډیر کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د بلخ ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت امیر وایي چې په تیره یوه میاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 30 تنه نیولي. نوموړی زیاتوي چې اوس د پخوا څخه د جرمونو کچه تر ډیره راټیټه شوي. د بلخ ولایت امنیې قومندانۍ د امنیت امیر وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو امنیت د ټینګښت ترڅنګ بیلابیلو برخو کې نظامي زده کړې ترلاسه کړي چې په چلند کې بدلون هم راغلی او د پخوا څخه مسلکي شوي. به فضل پروردگار طی 5 مورد سمینارهای مسلکی و آموزش‌های البته به خاطر ارتقای ظرفیت که ما در پرسنل مربوط به قماندانی امنی ولایت بلخ که تشکیلشون نزدیک به 3600 نفر میرسد البته ما دادیم دیگه. وضعیتشون این کارهای البته اداری و امنیتی و مسائل اداری را الحمدلله بلد شدن، خیلی خوب به وجه احسنش کارا پیش میره. هغه زیاته کړه چې په وروستیو 2 میاشتو کې د مزار شریف ښار په بیلابیلو برخو کې 30 تنه نیولي چې په غلاو او نورو ورانکارو کړنو کې لاس درلود. الحمدلله به فضل پروردگار دستاوردهای ما در طی 1 ماه گذشته نزدیک به 30 تن جنایتکارای حرفوی در جرایم مختلف الحمدلله بازداشت شده است و وضعیت امنیتی الحمدلله در کل در ولایت بلخ دیگه بهبود یافته.
د امنیت امیر وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ ولایت کې مجاهدینو ته نظامی لباسونه هم وویشل شي. د مزار شریف ښاري کنډک مسؤلان وایي چې پرسونل اوس په مسلکي زده کړو سمبال دي او د مجرمینو په پیژندلو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د مزار شبرغان لوی لارې امنیتي کنډک مرستیال وایي په دې کنډک کې امنیتي ځواکونه د پخوا څخه ښه شوي او د مجرمینو او جنایي ډلو په پیژندلو کې غوره وړتیا ترلاسه کړي چې دغه لوی لارې د امنیت ټینګښت لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي. 56 نفر ما فارغین داریم از کارمی پلیس در بخش تلاشی، در بخش شناسایی مجرم اینا آموزیده است. انشالله از اول کده نیروهای ما د شناسایی مجرم هم چیزی آموخته و هم میفهمه. په همدې حال کې د دې لوی لارې امنیتي ټولې قمندان خپلو فعالیتونو ته په اشارې ډاډ ورکړ چې د امنیت د ټینګښت لپاره به هڅې وکړي. هغه د ټولو موټر چلوونکو څخه وغوښتل چې د ترافیکي پیښو مخنیوي په موخه دي ترافیکي قوانین او اصول په پام کې ونیسي. نو موږ خپل تر اوسه توانه پورې کوشش کړی دی. د ګزمو د خوا موږ دلته ګزمه لرو تر حیرتانو پورې او د حادثو دپاره موږ خپل پوره چمتووالی لرو چې کله حادثه وسي موږ دستي ته په ځان وررسوو او هغه حادثاتو والا سره رابطه کوو، هغې راځي خپل موجوده دغه کوي بررسي کوي. همدارنګه د دغه لارو مسافر او اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو امنیت په تامین کې د دغه مسئولانو هرکلی وکړ. خوش هستیم از دولت، خوش هستیم، فضل خدا از امنیت خوبی برخوردار هستند و چک پوینت هم خوب است، خوشبختانه خوب چک پوینت پیش میبرند. دیگه خیلی خوشحال هستیم که امنیت و کمربند و گپا انشالله تامین است، هیچ کدام مشکلی برخورد بر مسافرین نمیشه. د یادونې وړ ده چې د هیواد په شمال کې د مزار شبرغان تر ټولو لویه لار ده چې په ورځني ډول سلګونه نقلیه وسایط پې تګ راتګ کوي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.